پکتیا کې د کورونا یا کوویډ-19 ناروغي مخ په زیاتېدو د کم امکانات او په ځینو سیمو کې د یادې ناروغي په اړه عامه پوهاوی نه درلودلي لاملونه بلل کیږي. دلته د یونیسف ادارې له لوري د پکتیا ولایت د لرې پرتو سیمو روغتیا پالانو ته د کورونا ناروغي په اړه 2 ورځنی ورکشاپ دایر شوی و چې له دې وروسته به یاد کسان په اړوندو روغتیایي مرکزونو کې له څارونکو سره معلومات شریکوي چې هغوی به بیا د یادې ناروغي څخه د مخنیوي په اړه په کلیو او بانډو کې خلکو ته عامه پوهاوی رسوي. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې تر ډیره اوس د کوویډ-19 ناروغي په اړه خلک پوه شوي دي، خو د دې پروګرام په عملي کېدو سره به پاتې خلکو ته هم عامه پوهاوی ورسیږي. د دې لپاره دا چې دوی دلته ټرین سي او له دې ځای نه دغه نفر هلته لاړ شي، بیا هغه نور غذاکاران ته ټرین کړي او هغه غذاکاران بیا په کلیو په قریو کې آګاهي عامه خلکو ته ورکړي، د ناروغۍ په رابطه باندې وپوهوي. د زده کړو په موخه راغلي روغتیا پالان وایي په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې تر ډیره خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري چې د کورونا په اړه د معلومات ترلاسه کړي او په وینا یې چې دوی به په منظم ډول یاد کمپاین عملي کړي. نو دلته چې موږ کوم ترینینګ واخیستو هلته زنانه او نارینه لرو، موږ هغو ته په مثال د دلته د ستامې لخوا چې کوم ترینینګ لرو چې موږ هغو ته رسوو هغو په کلو په لرو بانډو کې مثال خلکو ته دا هغه پوهاوی ورکوي. نیمه ګنټه 1 ګنټه 40 منټه دوی ته ډېر پراخ معلومات ورکوم. هغلته فلپ چارټونه لرم، دوی ته ورکوم معلومات، تصویري هغه لرم، دوی ته معلومات ورکوم. پکتیا کې له دې وړاندې د پوهنې ریاست له لوري د ښوونکو او زده کوونکو پر مټ له کورونا څخه د ځان ساتنې په موخه د عامه پوهاوي رسولو هڅې شوې چې تر یو بریده یې ښه نتیجه هم ورکړې ده.